السلام علیکم. نن بس جمعې ورځ وه، مونږ وکړو او انشاءالله اوس به زما ټیلر ته کپړې به ورکوم، ځکه چې عید ټایم کم دی، 10 دن پاتې شو انشاءالله. نو شاپینګ خو مو کړی دی، خو بس ټایم نه وي، کپړې ګاډي کې پرتې دي. نو اوس به انشاءالله لږ ټایم بعد ټیلر ته مونږ ورځو. موسم ښه دی ماشاءالله. نو مونږ سره اوسئ، زه تاسو ته ښیم چې مونږ کوم ځای کې کپړې ورکوو، کوم ځای کې مطلب مونږ ټیلر په دې کوم ډیزاینر باندې مونږ ورکوو. روان شو انشاءالله، روان شو، اوس به ګورو مخکې انشاءالله. راووتو، ګاډي کې کښېنستو، اوس به ځو انشاءالله ټیلر پورې. مونږ سره اوسئ، زه تاسو ته دا دی موسم ماشاءالله کافي ډېر ښایسته ده. اور اوس راووتو، مخکې به ګورو. راووتو مار جي ټي روډ ته، دا جي ټي روډ شو خیر سره. ماشاءالله د پېښور موسم ډېر ښایسته شوی دی، او بس اوس دعا کوو چې باران وشي. ګرمي بې انتهایي زیاته ده، اور جمعې ورځ ده، باران وی دی. دا دی مونږ راورسېدو خپل ټیلر ته، شفیع جان ته راورسېدو. خبره دا پاتې چې تاسو ته مې کپړې ونه ښیلې چې څنګه کپړې دي، ګاډي کې پرتې وې. خو دا دی بالکل وایټ، اور بل دا دی دواړه ښه کلرونه دي، او دې نه مو واخیستو. دا شفیع جان دی، ما ته په لاره باندې او دا کپړې مو ورکړې، بس اوس ته نه ځو انشاءالله. کپړې مو ورکړې او بس ته نه روان شو، ځو انشاءالله کور ته واپس. دغه یې مونږ ټریول و. بس وګورئ او کمنټ کې راته وایئ. شفیع جان ماشاءالله ښې کپړې ګنډي، زه پرې کپړې ګنډم نو زبردست.